السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور ملا شفیع الرحمن مسافر یم د ملا مسافر چینل څخه. راځو نن دا زده کوو چې څنګه په یو واتساپ کې دوه واتساپه فعاله کړو. یعنی اکثره وخت داسې راځي چې زموږ د ټلیفون حافظه کوښنه کوي، د دوه واتساپو طاقت نه لري چې پکښې ځای شي. نو تاسې هېڅ فکر مه کوئ، ویډیو تر پایه وګورئ، انشاءالله پوه به شئ. زه هم د ویډیو په لور ویډیو شروع کوم. اول به تاسو راسئ خپل ساده واتساپ مو راخلاص کړئ. کله چې مو خپل واتساپ راخلاص کړئ، وروسته به دلته په دا سر کې په دې درې ټکي باندې کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړئ، وروسته به په تنظیماتو کلیک وکړئ. کله چې مو په تنظیماتو کلیک وکړو، تاسو ته داسې صفحه را اړوي. نو را به شئ دلته په دغه د جمع علامې غوندې نښان باندې کلیک وکړئ. دلته کله چې مو په دې کلیک وکړو، تاسو ته دلته یو هغه نمبر اړوي چې ستاسو واتساپ فعاله وي، او بل لاندې خط درته اړوي چې افزودن حساب. نو تاسو به دا لاندې ځای په ووهئ چې هر نمبر غواړئ هغه به دلته ور داخل کړئ، تر څو تاسو ته د واتساپ کود راسي، خپل بل واتساپ فعاله کیږي. او هر وخت چې غواړئ د یو واتساپ څخه بل واتساپ ته ولاړ شئ، چې واتساپ مو کله راخلاص کړئ، را به شئ دلته په دا درې ټکي باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې کلیک وکړو، تاسو ته به دلته تر تنظیماتو لاندې بل آپشن راوړي، بس په هغه به کلیک وکړئ. اتومات خپله بل واتساپ ته ځئ. بیا چې د هغه څخه دې واتساپ ته اوړئ، همداسې چم به کوئ. نو ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. که مو چیرې ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، او په بغل کې دا د زنګولې علامه کېکاږئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو اول تر تاسو پورې در ورسیږي.